لاندې یاستئ نور تاسو ته بادار نه پیدا کېږي دلته راسئ اوس دا پرون چې راغلی دا د شیخ لایف کې که د هغه لایف کې وایي نه مو پرېږدو ژوندي مو نه پرېږدو انشاءالله له اسرائیلو نه کومک اخلو انشاءالله او د خدای لپاره له اسرائیلو نه کومک اخلي ورسره وایي انشاءالله دا څه رقم مکس اسلام څه شراب او زمزم سره ګډوئ قرآن او تورات سره ګډوئ شرک او فرعون او د الله نصرت په یو ځای غواړئ دا څه رقم کېدلی سي ودې نه که د څلوېښت 52 هېوادونو کومک او مرسته نه وه در سره کوم وحشتونه چې تاسو نه کوو د مونږ بچي د مونږ په مخ کې حلالوه د مونږ میندې مو د مونږ په مخ کې په لغته وهه د مونږ تورسره مو کوم په څه مصرفه کړې ده خدای زما مشرانو په تاسو رحم نه وای کړی خلکو به در باندې هغه لوبې کړې وای چې تاریخ به یاد پاتې دغسې موقع چې تاسو په لاس راسي څوک هم پرېښودل په کور ورغلې په انګړ ورغلې مور دې بېعزته کړه خور دې بېعزته کړه چاپې دې ووهلې کورونه دې وران کړه کلي دې وران کړه ودونه دې بمبار کړه مسجدونه دې بمبار کړه حافظان دې قرآن دې په وینو سره کړه قرآن کریمونه دې په وینو سره کړه دې نه زیات خو ته نسې کولی بیا هم ته مات سولې د حافظانو پګړۍ دې په وینو سرې کړه بیا هم ته مات سولې واو بیا هم بدماشي ولې دا څو بې ناموسانو فکر موږ ته ونه کوي چې په پیسو په وقارو په دې شیونو خپل ځانونه خرڅ کړه ولا سړی هم غبار ګوش کوي دا سبا چې ځم افغانستان ته سبا تلای سم د تښتېدلی نه یم نه تښتم نه له چا ډار لرم او چې ډارېدلی بې غیرته وایي بیا مې دغه خبرې کولې نه ولا چې په پلار کې مې غلطي مخامخ ورته وایم نه مې ولا که زندان مات کړي نه مې مرګ مات کړي او نه ولا که چې خپله ځان بې عزته نه کړم ما څوک نشي بې عزته کولی 200 کسان درته ناست دي پنشمنټ ته کش ورکوي د ما میشن ده زه په خپل میشن کې لا روان یم د ما په مخ کې چې څومره خنډونه راځي داسې به یې الوزومه خو ډېر په هنر باندې پوه شولې ډېر په حوصله باندې هغه ورځې لرې نه دي چې تا مرۍ ته د ما چاړه ورسېږي بېغمه شه پوه شوې د این جانب میشن داسې معمولي میشن نه ده ښه زه څوک نه یم چې د پیسو پروا وکړم او د وظیفې او د وزارت او د ریاست او د قدرت او د موټر او د دې شیونو نه ما سره چې خرګاډی یې خرګاډی ولاکه د ټرمپ په ذریعې ورکړمه بېغمه به مې قیزه پکې اچولي شیخ به راسره ناست چې ټقه 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 روان به یم خو تا مردګاو نه پرېږدم شیخه مهرباني وکړه زه دلته یو څو دانې راجګومه بحث کوئ راسئ سلامونه بدماشي نه منم دی چا بدماشي نه منم حرامتوب نه منم چل فریب دا شیونه دا ما ته انتان نه ورکوي سلام علیکم مبین صاحب اکا فدا محمد اکا عزیزی سلام برای همگیتان برسه ستړي مه شئ اگر نوبت من است مایک بسته کنم اکا نه مهربانی خارج خدمت مهربانی نو به پایتون بزنین باز ما دیگه نفر میاریم کوتاه هیچ گپی نیست ما خود جنرال صاحب از دل از قلب دوستش داریم خدا راستی این یک بیادر ازبک است به ما خدا دوست دارم اکا مبین صاحب احترام قائل هستم جانم هستی خب اون اکا فدا محمد هم کمت ما را میشناسه ما طرفدار هستیم دیگه کدام گفتنی نداریم هر کاری میکنی به خدا به خاطر از این دوست دارم یک آدمی ملیگراستی یک آدمی که هستی خلاصه همیشه به خوبی وطن کار کردی ما به خاطر از دیگه عسکرت هستیم لالا زنده و سلامت داسې فکر مه کوئ خالي پښتنو کې دې ملاتړي دي ورته وګوره په ازبک او په تاجک او په قوم کې دې زمریان شته ما پدا وروره د دې خلکو د دې قوم د بیخولو دپاره ډېرې چغې وهلې دي ډېر ورځې او شپې مې سهار کړي کلونه دومره چغې مې چې د ځان دپاره وهلی وای هر څه مې کولی سو اخر انجام یو پاکستاني ما خپل بچي خپل هر څه د دې خلکو د ویښولو دپاره په دا ورکړي دي څه معمولي خبره نه وه د 250 هېوادونو په مخ کې زه هغه لاسپیکار وم چې په کابل کې ټول تلویزیونونه او رسنۍ دا راسره مني چې د تا په قدر کار موږ نه ده کړی خو زه په چا احسان نه کوم ما ته خپل تاریخ دغسې پروت ده ما کله هم داسې کوم خبره نه کړې راځم تاسو سره ډېر په ملنګۍ خاندم ګپې کوم شپې کوم چې ساعت هم سره تیر سي دا نفرت ورک سي دا د ما یو میشن و خو تر نن ورځې پورې و دې نه وروسته محبت او دا شیونه پرېږده یو سیټ تی کړه راځه چې داسې مخامخ سره ودرېږو نر داسې رادېس دلته ما سره د خبرې وکړي راست زه دا راغلم ته دې مردګاو چارسه دیوال دپاره هغه افغان ده زه نه یم
او هغه تر ما ډېر افغان د ځان ښي. ته چا افغان کړې؟ او د جنسه او مفعوله او سنبۍ او بې ناموسه او سیکولره. ته چا افغان کړې؟ ته خو په صحابه ملنډې وهې، ته خو په عربي ملنډې وهې، ته خو په قریشو ته پیغور ورکوې، ته خو د اسرائیلو ملاتړ کوې. کاشکې موږ د اسرائیلو ملاتړ کړی وای. دا بل څوک ده؟ عبدالجبار مومند. ګور عبدالجبار یې تر اوسه راوختلی بې نزاکتي دې وکړله. والله یوه خبره وکړې بیا به نه هغه بل څوک. سلامونه خدای دې خاص دی. هغه بل څوک زه څه ووایم نو جنرال صاحب خو یو بوجۍ ګیلې راوړي، زه پکې څه نشم ویلی. حسیب پوه شه او دا پوه شه کار یې خپل دی. ګیلې نه دي راوړي او نه دومره کمزوری یم چې حسیب غوندې یو څوک به زه چپه نه کړم ولا میچنې پې باندې وکړم. دا ټول ټیم ته د ما چیلنج ده. لر کې هم داسې کوم او بار کې هم ټول دې راسي. والا منم دی. بیا دې کوم فلم کتلی جنرال صاحب؟ ځواکونه دې ډېر خوندور دي. خپل افغانستان سپای په ایملولي باندې نه ورکوم. سپای تا څه ویلې؟ ډایلاګونه ملګري تاسو وینئ، فلمونه تاسو وینئ. د ما فکر نو څه ویلې؟ مومند کیمره دې خلاصه کړه. دلته زما میک را بندوي. مال کیمره خلاصه کړه. خوندور دي. مال بیا دې کوم فلم کتلی؟ ته دې کیمره خلاصه کړه. زه دا اوس دستي فلم درته وښیم. کیمره خلاصه زه ریالې ما کمرې ته به ضرورت نشته. کیمره خلاصه کړه. ما کیمره خلاصه کړه. زه د فلم دستي اوس یا دې کته کوم یا کیمره خلاصه نه د منا د صحیح ځکه نه منا ځکه ما فلم لیدل کې نه پیرو کاته سره نه. او قسم د جنرال صاحب پرونه دومره نسوي ویلای. په غلطي کې ویل امریکا د افغانستان دښمنانو د افغانستان د ورانی لپاره راغلي او ملته بیا وایي په خلاصه کیمره اته نه ویل. خلکو ټول ګلو بیا اسناد نه درکې. قسم د کوي ویلای سوای. دا د غیرت او اما دا کنه چې ویلې اسرائیل نه کومه کاخلو ان شاء الله. اما غدا ملګرو لا دې سره دا د واتساپ والا دي چې کله په خبرو کې راونیسي شرک پلک کې مسیجونه سره وسی چې سپای ورته راپورته کې کنځا ورته وي کې بل مسلمان مجبور کی. ما ته شل کاله کنځلې سړي دي ما ورته نه دي کړي. شیخ ما په بل رقم وغلی دي. پوه شې زه داسې جي کې وهم چې غزا کې په بیخي علاج نه کېږي. ډېر ما فاریو ته جي کړي دي ډېر. پوه شې قسم په خدای که د یو هېواد دپاره ایټم بم کار وکړي لکه ما چې څومره کار د دې خبیثانو په خلاف کړی ده. پوه شې په کار همداسې ده. د دې په مقابل کې په کار همدغسې ده. دا بېچارهګانو افغانانو نور څه لیدلي دي؟ خالي په مکتب کې دغه ور زده کړي دي چې طالب څه کړي دي. دا ورور راغی زه د سره نن د ما کار ده. اسامه نومېږي چې نومېږي اسامه وروره کامره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. وروره پرون خبیث احترام ولیده چې ویې که که نه مبین صاحب جنرال مبین صاحب داسې ده چې پرون زه د خلکو ته د بحث دپاره ورغلم خبرې مو ورسره پیل کړې خو ما ډېر کوشش وکړ چې زه د خپله خبره د دوی مخې ته کېږدم چې یو به مې ترېنه راونیوه هغه دوه نور به راغلل هغه یو به یې ترېنه خلاص کړ بیا به دوی دا بل مې چې ترې راونیوه نو دا به خلاص کړل ځکه وجه دا و چې دوی خپلو کې سره مفکورې تضاد دي. زما اصل مقصد دا و چې زه حمزه ورور ته وایم چې وروره ته یو خوا باچا خان منې چې هغه د برطانیې خلاف باندې مثال د خبرې کار څنګه مبارزه کوله خو جیل ته تللی خو مقصد د برطانوي استعمار خلاف و. نو ته بیا په کومو قوانینو باندې په افغانستان کې چې د امریکا استعمار و هغې ته ته استعمار نه وایې او چې د باچا خان لمسی هم ځان بلې خو ما چې څه کوشش کوو دوی دا دغه نه کوو په ځان یې نه راکوو. اول چې دا و چې زه ورته یوازې وم او دوی درې دانې وو. زما به فکر باندې هغه وخت کې داسې هم راغلی ساما وروره زه څو دقیقې ما ورته ریکویسټ واچوه خو داسې جګولم نه داسې راغلی جوین هم کړ ما ولیدلی لکه یو دیوال غوندې تا څنګ کې ودرېږم هغه څه چې د دین له اړخه و هغه تاسو جواب ورکړئ هغه څه چې بیا د دوی په منافقت زه پوهېدم هغه زه جواب ورکړم خو زه یې نه جګولم. دا د یوه خبره مشکل نشته. زه خو داسې څوک نه یم چې زه د دوی ته ورسم نو زه به خپل فالوور زیات کم زه به ځان مشهوره کم زه به حسیب باندې ځان مخکې کم نه. الحمدلله زما سټیج او زما مایک ټولې دنیا ته معلوم ده یوازې تر افغانستان نه ده محدود.
نو زه یې جګ نه کړم بیا چې کله جګ کړلم نو دوی دا سړی داسې ښه څادر یې په ځان اچولی ده بچو خانه ته مبارزه ما څه درته ما سره به حتما د مبارزې کورس کوې بیا به هغه نه وروسته ځې پلار سره به هېڅ وخت زوی ټینټې نه وهي پلار سره هر چا سره چیر خو این جانب سره به چیر نه کوې ما اسامه صاحب د تا بحث ډېر لږ واورې ځکه زه سخت احساساتي وم او والله که یقین وکړه چې زما خو د په ټیک ټاک باندې دا درېیم ځل دی چې لایف راځم جنرال مبین صاحب پرون چې تاسې راغلی ما ویل چې ما سره کله یو ملګری بل وي چې تر څو هغه د خبرو بیلنس برابر شي اوس زه تاسو ته یو مختصره نقطه وایم دی په تاسو سره بحث وکړي تیار راغلی د لایف ته دې راوخیږي څوک تاسو خوښوي هو رادیسي دا جګر صحیح ده رادیسي صاحبزاده صاحب چې راشي ښه خبره ده راغلی لایف ته راځئ انشاءالله موږ مداخلت نه کوو تاسو خپل صاحبزاده څوک ده دغه هغه د څادر یې اغوستی و جنرال صاحب پښتونخوا والا صاحبزاده زوی دې مړ نسته چادر باندې کوي دا پیسې دی باندې شیندي صاحبزاده راسه زوی چې زه د افغانستان له تاریخ خبر کم دا د استعمار هدیره ده دا د 400 غټې وریجې نه دي چې ورته کښېنې لږه مالګه پرې واچوې او ټسې بیا ځان ته مبارز وایې پوه شوې دلته داسې ککرۍ تللي دي چې یو غاښ یې ولاکه په ټول 400 ورکم په سکنه ته لاړ شه په 400 کې چې کوم مړي در باندې کړي وه د کالتوسو پیسې هم درنه واخیسته ته د همغه خاورې د بل ځینې ما ته بیا ته د باچا خان د انګریز خلاف و همدغه باچا خان بیا د روس ملاتړی و اوسې راسه چې زه د فاریو ته